دوستانو سلامونه. که غواړئ په فیسبوک کې فیسبوک آیډي ته مو تلیفون شماره یا همداسې سیم کارت نمبر اضافه کړئ، نو تاسې لومړی به خپل فیسبوک اکاونټ خلاص کړئ. هغه نه وروسته په دې درې خانو باندې کلیک وکړئ او بیا په دغه سیټینګ علامه باندې دې باندې چې مو کلیک وکړو سی مور ان اکاونټ سنټر، یا به داسې کوم اپشن یا به مستقیمه دا ډول دا اوس چې کوم صفحه ستاسې مخې ته راغله دا ډول هغه به ستاسې مخې ته راشي. هغه نه وروسته به تاسې په پرسنل ډیټیلز باندې کلیک وکړئ. کلیک چې مو وکړو لږ به منتظر پاتې شئ او بیا به کانټیکټ انفو باندې چې مو کلیک وکړو نو دلته تاسې دغه ایډ نیو کانټیکټ اپشن چې نه په دې به کلیک وکړئ. کلیک چې مو وکړو دلته تاسې نه پوښتنه کوي چې which would you like to add، یعنې تاسې څه ایمیل ور اضافه کول غواړئ او که موبایل نمبر. نو زه فعلا موبایل نمبر کوم، تاسو که ایمیل کوئ تاسو ایډ ایمیل باندې کلیک کوئ، زه فعلا ایډ موبایل نمبر باندې کلیک کوم. په دې چې مې کلیک وکړ هر هیواد کې چې واست دغه ځای د چینج که تاسې په بل هیواد کې یاست بیا خو تاسې په دې چینج باندې کلیک وکړئ. چینج باندې چې مو کلیک کول ته سلیکټ کنټري، نو هر هیواد کې چې واست هغه به سلیکټ کړئ. زه فعلا افغانستان انتخابوم. هغه نه وروسته به زه موبایل نمبر ورکوم، هغه نمبر به ورکړئ چې تاسې غواړئ چې خپل فیسبوک اکاونټ ته یا آیډي ته مو اضافه کړئ. نو زه نمبر ورکوم، تاسې هم نمبر در سره پکې هغه کړئ. نمبر چې مو ورکړ بیا به هغه نه وروسته چوز اکاونټس فور دس نمبر، نو دلته تاسې دغه د خپل پروفایل مخې ته دغه علامه چې په دې ځای به کلیک وکړئ، دا ځای به ټیک مارک کړئ او هغه نه وروسته به بیا په نیکسټ باندې کلیک وکړئ. نیکسټ باندې چې مو کلیک وکړ ستاسې کوم نمبر چې مو ورکړی دی اضافه هم کړه پکې، دې ته به یو کوډ ورشي انټر یور کنفرمیشن کوډ. نو دلته فعلا دې وختو کې دا یو څه موده شوه چې د سیم کارت په ځای واتساپ نمبر ته مثلا کوم نمبر چې تاسې ورکوئ که په هغه باندې واتساپ جوړي نو هغه ته هم کوډ ځي، او که بیا واتساپ مو پرې نه و جوړ نو دغه لاندې اپشن چې تاسې یې ګیټ کوډ یا اس ام اس انسټیډ، نو په دې به کلیک وکړئ. نو دې سره به ستاسې سیم کارت ته به مو پیغام راشي، کوډ چې کوم تاسې غواړئ نو هغه به ستاسې سیم کارت ته راشي. سیم کارت ته چې مو کوډ راغی تاسې به هغه کوډ ولیکئ 6 عددیزه دی. کوډ چې مو ولیکه هغه نه وروسته به په نیکسټ باندې کلیک وکړئ. نو دلته تاسې لیدلی شئ you have added your number to the accounts selected, your number will only be visible to you. نو تاسې دلته لیدلی شئ چې دا نمبر فیسبوک آیډي ته ایډ شوی دی، اضافه شوی دی. نو دلته لیکلي دا نمبر به یوازې تاسې ته ښکاري. هغه نه وروسته به په کلوز باندې کلیک وکړئ. کلوز باندې چې مو کلیک کول ته تاسې لیدلی شئ چې نو دلته کانټیکټ انفارمیشن کې دلته به ټول که په ایمیل مو جوړه کړي ایمیل هغه به هم ستاسې مخې ته راشي، او که په نمبر نو نمبر به هم ستاسې مخې ته. نو دا وه د نن ویډیو. که ویډیو مو خوښه شوي در سره لایک کړئ، که کوم نظر یا پوښتنه لرئ کمنټ لارې شریک کړئ، که چینل مو تر دې دمه سبسکرایب کړی نه وي در سره سبسکرایب یې کړئ، له نورو دوستانو سره هم شریک کړئ. تر بلې ویډیو پورې مو په پاک او مهربان رب سپارم. هر چیرې چې یاست خوښ اوسئ.